خبرونه کې هلو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت پر جامه کې به پټستئ دوستانو په دې ویډیو کې یو داسې اپلیکیشن یا انټرنیټ بروسر درته ښیم چې په دې سره تاسو کولی شئ کوم اکاونټونه چې تاسو په فیسبوک یا واتساپ انسټاګرام یوټیوب تاسو کمپیوټر کې په کوم شکل باندې استعمالوي نو تاسو کولی شئ هاین شکل په خپل انډراید موبایل کې هم استعمال کړئ یعنې ستاسو نور اړتیا نشته چې تاسو کمپیوټر ته ضرورت وي یعنې بالکل تاسو کولی شئ د کمپیوټر په شکل باندې موبایل کې کار وکړئ یعنې دوستانو اکثره موبایلونه چې تاسو کوم ګوګل کروم یا تاسو بل سایټ کې یا بروسر کې تاسو کار کوئ نو هغه د کمپیوټر شکل چې تړي بعضې مشکلات لري یعنې بعضې وخت هغه اپډیټ کیږي بعضې وخت هغه نه اپډیټ کیږي نو په دې اپلیکیشن سره تاسو کولی شئ بالکل د کمپیوټر په شکل باندې تاسو په دې کې کار کولی شئ یعنې تاسو یوټیوب کې استعمالولی شئ فیسبوک کې استعمالولی شئ ویچاټ واتساپ هر کوم اپلیکیشن چې تاسو غواړئ په کمپیوټر کې استعمال کړئ په هغه رقم تاسو کولی شئ په خپل انډراید موبایل کې هم استعمال کړئ نو دوستانو راځئ ویډیو غټونو شروع کوو چې دا څنګه کولی شئ کوم اپلیکیشن ده د څه په نوم ده او څنګه دا کولی شو انسټال کړو او دوستانو کوم چې دا راډاونلوډولی شو دوستانو ټولو به مخکې دا کومه ویډیو چې تاسو ګورئ ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ دوستانو دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې سبسکرایب بټن سره ونیئ او سره خوا کې د بیل آیکن هم کېږدئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته مخکې ورسیږي نو دوستانو د دې لپاره به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته دلته به تاسو په پلی سټور کې کیوي په نوم یو بروسر تاسو به دا راډاونلوډ کړئ خپل موبایل دپاره دلته به تاسو راسئ په دې سرچ بار کې به تاسو کیوي ورته ولیکئ او دلته به دوستانو راسئ تاسو به په دې سرچ باندې کلیک وکړئ دا به دوستانو تاسو ځان سره انسټال کړئ ما انسټال کړی دی دوستانو کله چې تاسو دا انسټال کړئ خپل موبایل کې تاسو په پلی سټور کې کولی شئ پیدا کړئ که چیرې په پلی سټور کې تاسو پیدا نه کړئ دا کوم ویډیو ګورئ د ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک ایښی هغې نه کولی شئ په اسانۍ سره تاسو دا اپلیکیشن راډاونلوډ کړئ نو دوستانو اوس شروع کوو چې دې څنګه موږ کولی شو د کمپیوټر په شکل باندې کار وکړو نو دوستانو ټوله مخکې تاسو راسئ خپل بروسر به تاسو ته په دې شکل باندې راشي دلته به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې دلته کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو راسئ مثال زه ورکوم یوټیوب ته راځم خپل یوټیوب چینل راخلاصوم په دې کې کله چې تاسو د باندې کلیک وکړو دوستانو دا به بالکل موږ ته د کمپیوټر په شکل باندې راسي یعنې موږ دلته دا درې ډاټ چې تاسو کوم نور اپلیکیشنونو کې یا کوم نور بروزر کې تاسو راخلاصوئ نو تاسو به حتما خپل د موبایل کومه صفحه چې د هغه به د کمپیوټر سیټ تړوئ نو دې کې دوستانو خبره نشته بالکل تاسو کولی شئ د کمپیوټر په شکل باندې بغیر د نه چې تاسو دا چیک ورته ولګوئ هم کولی شئ او که چیرې تاسو دا چیک نه ولګولی بای ډیفالټ په دې کې د چیک پاتې کېږي یعنې په نورو بروزرونو کې به تاسو همیشه دپاره ځئ او که تاسو یو شي سرچ کړئ دوباره چې تاسو چیرې کوم شی سرچ کوئ نو دا کوم د ډیسکټاپ سیټ چې دی دا به تاسو ته نه وي چیک دا به تاسو چیک کوئ نو دوستانو دا به دې کې بای ډیفالټ چیک وي دا تاسو ډېر اسانه سمپل ده کوم انسټالیشن کې کوم ایمیل ایډرس داسې کوم شی نور نه غواړي نو ډېر سمپل اسانه ده دوستانو دې کې تاسو کولی شئ د کمپیوټر په شکل باندې کار وکړئ تاسو په دې کې ډیشبورډ د یوټیوب غواړئ هر شي چې تاسو غواړئ که دې کې ځان دپاره مثال کومې لیکنې ګورئ تاسو په یوټیوب کې څه سرچوئ دا ټول تاسو کولی شئ د کمپیوټر رقم سره تاسو کولی شئ دا استعمال کړئ زه راځم دوستانو دلته مثال لیکم ورکوم نوی سایټ ورکوم www.bbc.com کله چې دا وکړو دوستانو راځم په دې باندې کلیک کوم کله چې دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو لږ انتظار ورته کوئ چې زموږ انټرنیټ لږ سلو ده نو دوستانو تاسو وینئ هاینې د کمپیوټر په شکل باندې چې تاسو څنګه کمپیوټر کې تاسو کوم سایټ خبرونه یا تاسو کوم چینلونه نوي سریالونه هر څه تاسو ګورئ بالکل به په هغه شکل باندې دا تاسو ته راوړي نو دوستانو زه راځم دلته په یو خبر باندې کلیک کوم زه راځم دې باندې کلیک کوم کله چې دې باندې کلیک وکړو نو دوستانو دې لپاره نور معلومات چې اوس ماته راځي هغه به هم د کمپیوټر په شکل باندې دلته موږ ته راځي دوستان تاسو ولیدو چې موږ دلته سایټ ته راغلو نو موږ سره دا کوم ډیسکټاپ چې دی دا بای ډیفالټ موږ سره فعال ساتل شوی ده نو تاسو نه غواړئ چې تاسو بار بار دلته لاړ شئ او د خپل کوم ډیسکټاپ سایټ اپشن چې دی دا تاسو کلیک وکړئ یعنې تاسو چې یو فیر دا کلیک یا چیک کړو نو دا به تر اخره پورې همدلته چیک پاتې تاسو کولی شئ په دې رقم سره له دې اپلیکیشن نه ګټه واخلئ دوستانو دا په خپل موبایلونو کې انسټال کړئ ډېر مهم او په زړه پورې اپلیکیشن دی دوستانو خو دې چې تاسو دا ویډیو خوښه شوې تر بلې ویډیو چې